حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ټول مسلمانان په شان د یو شخص دي، په شان د یو کس دي. لکه د مختلف اعضاء د یو انسان په بدن کې وي، که چیرته په سترګه باندې درد وي د ټول بدن په نارامه وي، او که چیرته د یو سړي په سر درد وي د ټول بدن جسم تینا په تکلیف کې وي، ټول اندامونه ورسره په عذاب وي. دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث هم دا خبره زده کړه چې مسلمانان په شان د یو جسد دي. ټول مسلمانان چې په دنیا په کم ملک کې اوسېږي، که هر ژبې والی خو مسلمان وي، دا په شان د ورونو دي، په شان د یو جسد دي. لکه په یو بدن کې چې په سترګه درد وي، نو نور بدن اعضا دا نه وایي چې را سترګه به خپل کار کوي، که په درد یو کار شي نو بس زموږ به خپل کاري نه. که په سترګه درد وي ټول بدن نارامه وي، که بدن کې په سر درد وي ټول بدن نارامه وي، که په بدن کې په یو ګوته باندې درد وي، په یو نوک باندې درد وي، په خپه باندې درد وي، په ملا باندې درد وي، ټول بدن نارامه وي. نو دغه رنګې مسلمانان دي په خپل منځ کې په شان د یو بدن دي. که چیرته هم په مسلمانانو باندې ظلم کیږي، نور مسلمانان به هغې باندې ځورېږي، هغو سره به لاس ورکوي، هغه ظلم نه به خلاصوي، ورسره ودرېږي به، د مسلمان به مرسته کوي. دا به نه وایي چې زه به خپل کار کوي، زه به خپل کار کوم، یا د یو مملکت کې اوسېږي زه بل کې اوسېږم. نه، ټول مسلمانان ورونه دي سره په شان د یو جسد دي. خصوصا بیا هغه مسلمانان چې په یو ملک کې اوسېږي، د یو مملکت وي، په یو ملک کې اوسېږي مسلمانان دي، بیا خو به ضرور به ضرور یو بل نه ځان قربانوي او د یو بل مرسته به کوي، د بل په غم به خفه کېږي، د بل په خوشحالي به خوشحالېږي، یو بل ته به لاس ورکوي، یو بل سره به کومک کوي. نو دې وجې نه مسلمانانو ورونو راځي چې نن نه بعد قصد وکړو چې یو بل سره شیر او شکر شو، سره او سره ورونه شو، لاسونه ورکو، د دین خدمت وکړو او په یو بل باندې خفه شو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.